حسد یو داسې ګناه ده چې په اسمانونو کې د ټولو نړومبنې چې کومه ګناه شوې ده هغه د حسد. سورة اعراف کی 11 نمبر آیات کی اللہ جل شانہ دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس چی کم واقعہ بیان کرے چی اللہ جل شانہ طولو تا حکم فرمائلو ملائکو تا طولو تا چی تاسو آدم علیہ السلام طرف بانی سجدو کئی دا آدم علیہ السلام پا طرف بانی سجدو کئی او یا آدم علیہ السلام تا سجدہ دا تعظیم ہو کئی نو ملائکو طولو سجدو کڑا فسجد الملائکتو کلهم اجمعون طولو ملائکو سجدو کا لیکن ابلیس دا آدم علیہ السلام تا دا سجدے کولو نا انکارو کو